مونږ ته د باچای پاکله نورم څه ووایه نور څه شته وړې قبیلې مه یریږئ ځکه ستاسو د پلار دا خوښه ده چې تاسو له بادشاهي درکړي خپل مال خرڅ کوي او اچتمندو له ورکړي او ځان له داسې بټوې تیارې کوي چې نه زړېږي او ځان له په اسمان کې داسې خزانې جوړې کوي چې کله هم نه ختمېږي چېرته چې نه غل شته او نه وینه تباه کولی شي چېرته چې ستا خزانه وي هلته به ستا زړه هم وي مورې ته د خپل تکلیف نه آزاده شوې وګورئ هغه جوړه شوه دا خو معجزه ده وګورئ هغه جوړه شوه د خدای ثنا دې وي د 13 کالو نه زه ناجوړه مالکه د کار دپاره شپږ ورځې مقرر دي نو تاسو په هغه ورځو کې د شفا لپاره راځئ خو د سبت په ورځ مه راځئ اے منافقانو تاسو کې یو کس داسې شته چې د سبت په ورځ خپل غویی اخر تاخر نه پرانیزي او بولی نه بوځي او دلته د ابراهیم دا لور چې د 13 کالو نه شیطان قید کړې وه نو ولې دا ښه نه ده چې د سبت په ورځ هغه ته د قید نه آزاده شي